بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، تاسو ته د ډیټابیس منیجمنت سیستم بوم درس ته راغلاست یم. په تیر درس کې چې تاسو ته مې د ډیټا ماډل په اړه باندې معلومات وړاندې کړ چې د ډیټا ماډل اقسام مې تاسو ته ویل چې هغه عبارت له آبجیکټ بیس ډیټا ماډل څخه وو، ریکارډ بیس ډیټا ماډل څخه وو، همدارنګه فزیکل ډیټا ماډل څخه چې عبارت وو. زموږ د نن درس موضوع چې د ډیټابیس منیجمنت سیستم تعریف ده چې تاسو ته ما یو ځل تعریف کړی هم دی. همدارنګه د ډیټابیس منیجمنت سیستم فنکشنونه یا کار چې دی په ډیټابیس کې، همدارنګه چې دی د ډیټابیس منیجمنت سیستم یا د ډیټابیس ډیزاین پروسس دی چې تاسو ته بیا دغه اقسام هم چې دی په همدغه درس کې ښایم. نو راځو خپل درس چې دی دا شروع کوو. د ډیټابیس منیجمنت سیستم تعریف دا دی چې ډیټابیس منیجمنت سیستم چې دی کلیکشن اف پروګرام ډیټ آر یوز ټو کریټ اینڈ مینټین ډیټابیس سیستم، د پروګرامونو مجموعه ده چې د یو سیستم د منځته کولو لپاره چې دی دې لپاره کارول کیږي. د مثال په ډول باندې چې دی مای سکیول دی، سکیول سرور دی، اوریکل دی، مایکروسافټ اکسس دی. دغه ټول سافټویرونه چې دی دا ټول په منیجمنت سافټویر کې یا ډیټابیس منیجمنت سافټویر کې چې دی په دې کې راځي. د مثال په ډول باندې که چېرته زه راشم تاسو ته د دې سافټویرونو یو سافټویر وښیم چې هغه عبارت له مای سکیول سرور څخه دی. ما سره د وم په نوم باندې چې دی یو اپلیکیشن دی چې په دې کې چې دی د مای سکیول ډیټابیس چې دی پکې رن کیږي. دغه که چېرته تاسو وګورئ دوستانو، دلته ما سره په چپ طرف ته چې دی د ډیټابیسونو لیست دی چې هر ډیټابیس چې دی هغه مینټین کوي، هغه منیج کوي. د مثال په ډول باندې که چېرته زه د خیاط باندې زه کلیک وکړم، دغه زما ډیټابیس دی د خیاطي سیستم لپاره زه جوړوم. که چېرته تاسو دې ته وګورئ دوستانو، د دې منیج کول چې دی مثلا زه راځم دا ډراپ کوم، مثلا زه راځم دې کې یو تغییر راوالم، د دې هغه ډیټا ټایپس چې دي زه غواړم چې ورته تغییر ورکړم، نو ټول کولی شم چې د دې له طریق نه چې دی دا زه کار ورته چې دی دا زه انجام کړم یا دې ته زه تغییرات ورکړم. چې دغه چې دی یا دغه سافټویر یا دغه بیکګراوند څه چې ګورئ تاسو یوزر انټرفیس چې ګورئ دا چې دی د ډیټابیس منیجمنت سیستم د سافټویرونو څخه دی. اوس به راشو د ډیټابیس منیجمنت سیستم کارونو ته چې کوم کار چې دی موږ ته اجرا کوي، چې یو په یو باندې تاسو ته ما دلته لیست کړی چې تاسو ته زه دا وایم. د ډیټابیس منیجمنت سیستم د مهمو کارونو څخه چې دی یو کار چې دی هغه ډیټا پروسس کول دی یا ډیټا پروسیسنګ دی. دغه ډیټا پروسیسنګ چې دی د دې کار دا دی چې موږ ته ډیټا چې دی هغه کریټ کوي او ډیټا چې دی موږ ته سټور کوي او ډیټا چې دی موږ ته ارینج کوي او ډیټا چې دی موږ ته ساتي. کله چې دا کار یې سرته ورسوو بیا د دې په همدغه ډیټا پروسیسنګ کار دا دی چې کوم ډیټا موږ ته سټور کړی هغه ډیټا چې دی موږ ته لاسرسی ورکوي. هغه موږ کولی شو چې همدغه د ډي بي ایم ایس لخوا نه چې د هغه ډیټا ته چې دی موږ لاسرسی ولرو. چې دلته مې مثال کې تاسو ته یو ځل وښوده، بیا تاسو ته ښیم دغه ډیټاګان چې دي موږ ته ډیټا چې دی کریټ شوی دی دا موږ ته مینټین کوي. مثال د دې کې زه غواړم چې دې ته زه تغییرات راولم، دا زه مینټین کوم. مثلا دا ویلیو چې دی دا زه دوه کوم، دغه کف ګول چې دی دا زه غواړم چې دې ته زه تغییر ورکوم، دا چې دی دا مینټین کول دي. همدارنګه چې دی دغه ډیټا ته چې د لاسرسی طبعا زه دې ته لاسرسی لرم، دغه ډیټا چې ما سټور کړی دې کې زه چینجز راولم. د دې ډي بي ایم ایس کار چې دی د همدغه کارونو څخه چې دی په ډیټا پروسیسنګ کې چې دی دې کې راځي. دویم کار مهم کار چې دی دوستانو هغه دا دی چې یوزر اکسیسیبل کټالاګ. دغه کټالاګ چې دی دوستانو دا یو آبجیکټ دی چې د ډیټابیس ټول معلومات انفارمیشن چې دی په دې کې پراته وي. د مثال په ډول باندې چې د اسکیما انفارمیشن پکې پروت دی، یوزر انفارمیشن پکې پروت دی، د یوزرانو چې کوم رایټس دي چې کوم ډیټابیس کوم ساحې ته مثال اکسس ولري، کوم ساحې ته باید اکسس ونه لري، دغه معلومات چې دی ټول په دغه کټالاګ کې چې دی پروت دی. بیا دغه کټالاګ ته چې دی لاسرسی چې لري هغه ډیټابیس منیجمنت اډمنسټریټر چې دی یا ډي بي ایچ چې دی باید دې ته لاسرسی ولري. چې دغه لاسرسی درلودل چې دی د ډیټابیس د منیجمنت سیستم د سافټویرونو څخه چې دی د مهمو کارونو څخه چې دی شمیرل کیږي. بل د ډي بي ایم ایس د مهمو کارونو څخه چې دی دوستانو دغه ټرانزیکشن سپورټ دی. د ټرانزیکشن مطلب دا دی دوستانو چې یو اکشن دی، یو عملیه دی چې په ثبت شوې ډیټا باندې چې دی هغه په مهارت سره چې دی هغه اداره کوي، هغه کنټرول کوي یا هغه چې دی منیپولیټ کوي. او بل ډي بي ایم ایس د دې هم مسؤلیت لري دوستانو چې کوم ضرورت وړ عملیه چې دی یا اپریشن چې دی هغه سپورټ کوي. او همدارنګه چې دی دوستانو د ټرانزیکشن ایگزیکیوشن چې دی یا د ټرانزیکشن د اجرا د منیج کولو وظیفه یا اداره کولو وظیفه چې دی دا هم پر غاړه لري. چې کوم ایگزیکیوشن مجاز دي هغې ته باید اجازه ورکړي او چې کوم مجاز نه وي هغې ته باید چې دی اجازه ورنه کړي.
بل چې دی د ډي بي ایم ایس د مهمو کارونو یا فنکشنونو څخه دا دی دوستانو چې کنکرنسي سپورټ دی. د کنکرنسي سپورټ یا مطلب دا دی دوستانو چې په یو وخت کې چې دی یو ډیټا ته د دوو څخه زیات کسان هغې ته لاسرسی دې ته کنکرنسي ویل کېږي. که چېرته دغه کنکرنسي سپورټ چې دی دا موجود نه وي نو امکانات د دې شته دوستانو چې په ډیټابیس کې چې دی ډیټا چې دی هغه لوز شي یا له منځه لاړ شي. خو دغه کنکرنسي سپورټ چې دی د ډي بي ایم ایس سافټویرونو له خوا نه کېږي چې په یو وخت کې څو کسان کولی شي چې یو ډیټا ته لاسرسی ولري بې له دې نه چې هغه ډیټا چې دی له منځه لاړ شي. څخه بل له مهمو کارونو څخه چې ډیټابیس منیجمنټ سیستم لري دوستانو هغه ریکوري سرویس دی. دغه ریکوري یا د بیا رغونې خدمتونه چې دي دا ډي بي ایم ایس سافټویرونه چې دي دا هم وړاندې کوي. که چېرته زموږ ډیټابیس ډیټا چې دی هغه کوم مشکل پیدا کړي یا ډمیج شي یا کرپ شي دا د ډي بي ایم ایس کار دی چې دغه ډیټا چې دی دوباره ریکور کړي یا دوباره چې دی بیا ورغوي. چې دغه ریکوري کار چې دی دوستانو د ډي بي ایم ایس سافټویر له خوا نه کېږي. همدارنګه بل مهم کار یا فنکشن چې دی دوستانو د ډي بي ایم ایس هغه اتورایزیشن سرویس دی. د دې کار یا د دې مطلب دا دی دوستانو چې په ډیټا باندې چې دی سکیورټي ورکوي. مثال کوم یوزر ته کوم ځای د ډیټابیس چې دی هغې ته اکسس ورکړي او کوم ځای د ډیټابیس چې دی هغه ترې هایډ کړي. یا د دې کار دا دی دوستانو چې د سکیورټي لیول چې دی یا اتورایزیشن لیول چې دی په یوزرانو ته چې دی هغه پرووایډ کړي چې د ډیټابیس کوم ساحه چې دی تر کوم اندازې پورې چې دی یو یوزر ته لاسرسی ولري او کوم اندازې پورې چې دی هغې ته لاسرسی ونه لري. دغه ټول کار چې دی یا دغه ټول کنټرول چې دی د همدغه ډي بي ایم ایس سافټویرونو له خوا نه چې دی اجرا کېږي. اووم مهم فنکشن د ډي بي ایم ایس سافټویرونو څخه دا دی دوستانو چې هغه سپورټ فار ډیټا کمیونیکیشن دی. د دې کار دا دی دوستانو چې ډیټا چې دی د اړیکو لپاره چې دی د کمیونیکیشن لپاره چې دی د مختلفو لارو څخه چې دی هغه ملاتړ وکړي یا هغه چې دی سپورټ کړي. د مثال په توګه باندې چې دی که چېرته په ټول هیواد کې چې دی موږ داسې یو سیستم ولرو چې د دې مرکزي سیستم چې دی په کابل ولایت کې موجود وي او همدارنګه نور څانګې چې دی په نور ولایتونو کې موجود وي. کله چې کوم ډیټا په یو ولایت کې چې دی هلته انزیټ کېږي نو دغه انزیټشن چې دی دغه معلومات چې دی باید کمیونیکیټ شي یا راشي د ډیټابیس په مرکزي څانګه کې چې دی یا مرکزي ځای کې چې دی دلته ثبت شي. چې دغه کمیونیکیشن یا دغه سپورټ فار کمیونیکیشن چې دی دا د ډي بي ایم ایس د مهمو کارونو څخه شمیرل کېږي. د مثال په ډول باندې چې دی زموږ د الکترونیکي تذکرې چې دی یا زموږ د پاسپورټ ډپارټمنټ چې دی دا د دې ټول هغه څانګې چې دي په ولایتونو کې شتون لري او په کابل کې شتون لري. که چېرته یو سړی تذکره په یو ولایت کې اخلي نو د هغه ډیټا چې دی په کابل کې اویلیبل وي په نور ولایتونو کې هم چې دی هلته اویلیبل یا موجود وي. او همدارنګه چې دی داسې یو سافټویر یا داسې یو اپلیکیشن وي چې زموږ د پروډکټ په اړه باندې چې دی معلومات غواړي نو دغه معلومات چې دی موږ باید د ریپورټ په شکل چې دی هغې ته باید وړاندې کړو چې دغه ریپورټ په شکل وړاندې کول هم چې دی دوستانو دا د ډیټابیس یا د ډي بي ایم ایس سافټویرونو د فنکشنونو څخه چې دی شمیرل کېږي چې دا د ډیټا کمیونیکیشن په بش کې یا څانګه کې چې دی په دې کې راځي. اتم مهم کار چې دی د ډي بي ایم ایس سافټویرونو هغه عبارت له انټیګریټي سرویس څخه دی. د انټیګریټي مطلب دا دی دوستانو چې د ډیټا صحیحوالی د ډیټا ثبات یا کنسسټنسي ورته ویل کېږي. د ډیټا کامل تمامیت یا کمپلیټنس چې ورته ویل کېږي دې ته انټیګریټي سرویس ورته ویل کېږي. د دې مطلب دا دی دوستانو چې په ډي بي ایم ایس کې په ډیټابیس کې چې دی یو ډیټا چې دی د یو ارګنایزیشن لپاره چې دی وړ وي یا خاص وي دوستانو یا خاص شوي وي دغه ډیټا چې دی صحیح وي نو اجازه ورته ورکړي چې په ډیټابیس کې چې دی هلته انزرټ شي. او که چېرته کوم ډیټا چې دی ریل نه وي یا وړ د هغه ارګنایزیشن نه وي نو هغه ډیټا ته چې دی یا هغه معلومات ته چې دی په ډیټابیس کې اجازه ورنه کړي. چې دغه ته چې دی دوستانو انټیګریټي سرویس ویل کېږي چې دا هم د ډیټابیس د مهمو فنکشنونو څخه چې دی شمیرل کېږي. دې نه پس چې دی راځو دوستانو د ډیټابیس ډیزاین پروسس ته. دغه ډیټابیس ډیزاین پروسس چې دی د یو اپلیکیشن د ډیولپمنټ لپاره یا د اپلیکیشن د جوړولو لپاره چې دی خورا مهم رول لوبوي. که چېرته دغه ډیټابیس چې دی دا په صحیح توګه باندې چې دی دا ډیزاین نشي نو د هر ارګنایزیشن د هر انجو چې دی د هر اداره چې دی ټول معلومات چې دی په همدغه ډیټابیس کې پروت دي نو دا که چېرته صحیح ډیزاین نشي دوستانو د دې امکانات شته چې موږ ته صحیح ریزلټ ورنه کړي. د مثال په ډول باندې که چېرته دغه تذکرې الکترونیکي چې دی که چېرته موږ دا نظر کې ونیسو کله چې تاسو ځئ یو تذکره ځان ته اخلئ تاسو ته یو آی ډي چې دی هغه اسان کوي چې دغه آی ډي چې دی په ټول افغانستان کې چې دی په هر ولایت کې چې ستاسو آی ډي ورکول کېږي نو ستاسو ډیټا چې دی د همدغه آی ډي په اساس باندې چې دی په ډیټابیس کې پروت دی.
د مثال په ډول باندې که چېرته دغه ډیټابیس صحیح ډیزاین شوی نه وي، کله چې ما نه عکس اخلي دغه عکس چې دی زما آی ډي ته یا زما پروفایل ته هلته اساین نشي. کله چې یو کس غواړي زما په اړه باندې معلومات اخلي، زما آی ډي چې ورکوي نوم به زما وي لیکن عکس به د بل څه وي. دغه څه چې دی که چېرته دا صحیح ډیزاین شوي نه وي نو دغه معلومات چې دی بیا غلط یا صحیح ریزلټ نه ورکول کېږي. نو په همدغه اساس چې دی د ډیټابیس ډیزاین چې دی د اپلیکیشن په ډیولپمنټ کې د یو سافټویر په ډیولپمنټ کې چې دی خورا مهم رول چې دی د لوبوي. او یو سافټویر ډیولپر لپاره چې دی یا یو سافټویر اپلیکیشن ډیولپر لپاره چې دی یا یو پروګرامر لپاره چې دی دوستانو باید په دې شیانو باندې پوه وي چې څنګه یو ډیټابیس ډیزاین کېږي تر څو ښه ریزلټ یا ښه نتیجه چې دی هغه ورکړي. د یو اپلیکیشن په ډیولپمنټ کې د یو اپلیکیشن په اساس کولو کې چې دی دوستانو دغه ډیټابیس چې دی د ډیټا سټور کول، د ډیټا ریټریف کول او ډیټا منیپولیشن یا اداره کول چې دی وظیفه پر غاړه لري. د یو ډیټابیس د ډیزاین لپاره چې دی دوستانو موږ د دوه کلاسیکي لارو څخه چې دی یا دوه کلاسیکي لارې شتون لري چې موږ کولی شو چې یو ډیټابیس چې دی هغه ډیزاین کړو، چې یو عبارت له ټاپ ډاون اپروچ څخه دی، یعنې پورته نه ښکته تګلاره چې دی، او همدارنګه چې دی دویمه چې دی باټم اپ اپروچ دی چې د لاندې څخه یا ښکته څخه چې دی پورته تګ لاره ته چې دی دغه دوه ډوله یا دوه لارې شتون لري چې موږ کولی شو یو ډیټابیس چې دی دا ډیزاین کړو. اول لازو دوستانو ټاپ ډاون اپروچ ته. په دغه ټاپ ډاون اپروچ کې چې دی اول ډیټا چې دی هغه پیژندل کېږي، هغې نه پس چې دی دغه څه بیا ښکته راځي چې هر سټ لپاره چې کوم الیمنټ دی عناصر چې دی هغه بیا تعریفېږي او پیژندل کېږي. په دغه پروسس کې چې دی دوستانو مختلف انټیټیګانې چې دي او همدارنګه اټریبیوټونه چې دي دغه ټول مشخص او تعریفېږي. که چېرته دغه مثال ته ځیر شو دوستانو، دلته تاسو ته چې دی په دغه سیستم کې چې دی دلته تاسو ته انټیټیانې ښودلې چې دا سیټونه دي دوستانو، چې بیا د هر انټیټي یا سیټ چې دی اټریبیوټونه تاسو ته دلته مشخص شوی چې د ټاپ نه چې دی ډاون یا ښکته طرف ته چې دی راځي، چې دا د ټاپ ډاون اپروچ څخه چې دی عبارت دی. دویم ډوله چې دی دوستانو هغه عبارت له باټم اپ اپروچ څخه عبارت دی. په دغه باټم اپروچ کې چې دی دوستانو اول چې دی عناصر پیژندل کېږي، بیا چې دی سیټونو ته راځي، یعنې اول اټریبیوټ چې دی مشخص او پیژندل کېږي، بیا چې دی انټیټیانې چې دي دا پیژندل کېږي او مشخص کېږي. د یو ډیټابیس د ډیزاین لپاره چې دی دوستانو البته د فزیکي شتون له مخې چې دی موږ دوه ډوله سیستم لرو، چې یو سنټرلایز ډیټابیس څخه عبارت دی او بل چې دی ډي سنټرلایز یا ډسټریبیوټډ ډیټابیس څخه چې دی عبارت دی. کله چې یو ډیټابیس جوړیږي دوستانو یا به سنټرلایز ډیټابیس یا ډسټریبیوټډ ډیټابیس څخه چې دی دې څخه عبارت وي. اول لازو سنټرلایز ډیټابیس ته. دغه سنټرلایز ډیټابیس چې دی په یو ځای کې چې دی ساتل کېږي دوستانو، نو د مختلفو ځایونو څخه چې دی د مختلفو برانچونو څخه چې دی دې ته بیا اکسس لري، یعنې په یو ځای کې چې دی دا موقعیت لري، په یو سرور کې په یو کمپیوټر کې موقعیت لري دوستانو، چې د لاین وین د انټرنیټ د شبکې له خوا نه چې دی دې ته بیا لاسرسی لري. کله چې کوم تغییرات راځي دوستانو، کوم اپډیټ راځي، کوم څه تغییرات راولي د مختلفو څانګو څخه یا مختلفو برانچونو څخه چې دی بیا په مرکزي ډیټابیس کې چې دی دلته بیا تغییرات راځي دوستانو. د مثال په ډول باندې چې دی دې کې ښه مثال دا دی زموږ تذکرې الکترونیکي چې دی تاسو ته مې مخکې مو ویلې، همدارنګه چې دی د پاسپورټ ډپارټمنټ چې دی دا ټول چې دی دوستانو دا سنټرلایز ډیټابیسونه دي چې د هر ولایت کله چې کوم معلومات کوم ډیټا د یو کس په ډیټابیس کې انزټ کېږي هغه د ډیټابیس په مرکزي څانګه کې چې دلته سټور کېږي یا دلته ثبت کېږي. بل چې دی دوستانو ډي سنټرلایز یا ډسټریبیوټډ ډیټابیسونو څخه عبارت دی. دا هغه ډیټابیسونه دي دوستانو چې ډېر ډیټابیسونه لري چې د یو ډیټابیس بل ډیټابیس سره چې دی د انټرنیټ لارې څخه چې دی یا د نیټورک لارې څخه یو بل سره وصل شوي وي دوستانو، چې په مختلف فزیکي ځایونو کې چې دی پروت وي، چې هر ډیټابیس چې دی په خپلواک توګه چې دی هغه منیج کېږي او اداره کېږي دوستانو. که چېرته تاسو دغه مثال ته راشي دوستانو، دغه مثال وګورئ، دغه یو ډیټابیس دی دوستانو، دغه بل ډیټابیس دی، دا بل ډیټابیس دی او دا بل ډیټابیس دی چې د انټرنیټ لارې څخه یو بل سره وصل شوي وي. هر ډیټابیس چې کله اداره کېږي نو په خپلواک توګه چې دی دا اداره کېږي. د مثال په ډول باندې چې دی دوستانو اپاچي لینکډ ډیټابیس دی چې دا ډسټریبیوټډ یا ډي سنټرلایز ډیټابیسونو څخه دی. همدارنګه چې دی دوستانو امازون سمپل ډي بي چې دی دا هم ډسټریبیوټډ ډیټابیسونو د مثال څخه عبارت دی. همدارنګه چې دی دوستانو فنکشنل ډي بي چې دی یا فنکشن ډي بي چې دی دا هم د ډي سنټرلایز یا ډسټریبیوټ ډیټابیس د مثالونو څخه چې دی. دوستانو دا زموږ د ډیټابیس د نننۍ درس موضوع چې تاسو ته ما وړاندې کړل. د نورو ویډیوګانو لپاره چې دی زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کېکاږئ. تر بیا مو په خدای پاک سپارم. ښه وخت لرئ. الله پامان.